اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو عزتمنو پښتنو ورونو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مشر منظور پښتين په 11 اکتوبر د ټول پښتون قوم یوه جرګه راوغوښتې ده. په دې جرګه کې موږ هر چا ته دعوت ورکړی دی، ټولو سیاسي ګوندونو ته، ټولو تنظیمونو ته، که هغه د ژوند د هرې طبقې سره تعلق لري، موږ هغه دعوت کړي دي او دغه خلک مو رابللي دي. زه دا خبره واضحوم چې په دې جرګه کې د پی ټی ایم خپله هیڅ ایجنډا نشته. موږ به صرف د وطن او د قام تکلیفونه قام ته مخکې ږدو، بیا به قام فیصله کوي چې د دې تکلیفونو د ختمولو لپاره کومه لار راوباسي. هغه به موږ ټولو ته قابل قبولی او ټول به موږ په هغې باندې عمل کوو. ګرانو ملګرو، چې څنګه د جرګې تاریخ رو رو رانږدې کېږي، حکومت داسې کوششونه کوي چې دا جرګه په هر صورت باندې دوی ناکامه کړي. چې کومو سیاسي جماعتونو مشرانو ته موږ د دې جرګې د شمولیت دعوت ورکړی و، په هغه کې اکثرو مشرانو موږ ته دا خبره هم کړې وه چې موږ ته آرمي چیف جنرال عاصم منیر په خپله کالونه کړي دي او دی راته ویلي دي چې تاسو په دې جرګه کې په هیڅ صورت باندې چې شرکت ونه کوئ. خو بیا موږ ته خپلو سیاسي مشرانو دا یقین دهاني راکړې ده چې موږ به په هر صورت په دې جرګه کې ګډون کوو او دا جرګه به کامیابوو. اوس چې څنګه د دې جرګې تاریخ رانږدې کېږي، حکومت په انتقامي اقدامات کوي او داسې کارونه کوي چې دا جرګه د ناکامۍ سره مخامخ کړي. زموږ اکثر ملګري گرفتار کېږي، دوی جیلونو ته اچول کېږي، دوی څارل کېږي، د دوی نگراني کېږي. خو دا جرګه موږ دا خبره واضحوو چې په هر قیمت به موږ دا جرګه کوو او په هیڅ صورت به موږ د خپل قوم او د وطن دغه مسایل خپل قام ته مخې ته د ژدولو نه په هیڅ صورت ډډه ونه کړو او په هر صورت به موږ دا مسایل خپل قام ته مخې ته ږدو. ګرانو ملګرو، اوس د یوې هفتې نه داسې شواهد موږ لرو، داسې څیزونه زموږ د نظر لاندې دي چې ریاست دا کوشش کوي چې زموږ مشر منظور پښتين ته ځاني نقصان ورسوي او دته ډېر له منځه یوسي یا خدا نخواسته د په شهادت باندې ورسوي. کله چې موږ 13 هفته د پړاچینار دوره کوله، هلته هم دوی دا کوشش وکړو. دوی یو کس داسې دی چې مقرر کړی و چې هغه بار دا کوشش کولو چې ځان مشر ته نږدې کړي. خو چونکې زموږ ملګري بیدار وو، زموږ ملګري ښه چاک و چوبند وو، په هغه وجه هغه کس مشر ته د نږدې ور نه راغی او په خپل مضموم مقصد کې کامیاب نه شو. 13 ورځ چې بیا کله موږ په تاکال کې د خلیل مومندو جرګې ته ورغلي وو، هغې ته مې د دې جرګې بلنه ورکوله. نو چې واپس موږ خپل ځای ته راغلو، نو په لاره باندې تقریبا 18 کسانو موږ فالو کولو چې په موټرو باندې چې په موټر سایکلونو باندې دوی سوارو. بیا چې کله موږ کور ته راورسېدو، نو دوی زموږ د کور محاصره وکړه. دوی مسلح وو، دوی سره تماچې وې او دوی سره ډرون کیمرا هم وه چې په کوم کور کې موږ ناست وو، هغې د پاسه دوی ډرون کیمرا ګرځوله. زموږ ملګرو چې کله دوی ولیدل، زموږ ملګري په دوی پسې ورغلل. د دوی 2 کسان یې په دوی کې وام نیول. دوی نه یې پوښتنې وکړې، خو د دوی حرکات او سکنات داسې ښکارېدل چې دا د ریاستي ایجنسو کسان دي او دوی دا کوشش کوي چې دوی مشر ته نقصان ورسوي. د دوی خبرې موږ اورېدلې دي، د دوی نقل و حرکات موږ څارلي دي. موږ په هر څه باندې پوهېږو او په هر څه دا موږ ته معلومه شوې ده چې دوی په هر صورت دا کوشش کوي چې مشر ته ځاني نقصان ورسوي. ګرانو ملګرو، زموږ ملګرو هغه وخت هم دا کولی شل چې دا کسان ونیسي او داسې دی چې لکه ټارچ دوی نه پوښتنې وکړي. خو موږ داسې دی چې لکه دا کار ونه کړو. صرف داسې دی چې خپلو ملګرو ته مې ویلي دي چې تاسو بیدار اوسئ، تاسو چاک او چوبند اوسئ، چې داسې هیڅ قسم کوشش چې پاکې مشر ته د زیان رسولو نقصان وي چې هغه کامیاب نشي. ګرانو ملګرو، موږ دا خبره کوو چې موږ خپل شهیدان هېر کړي نه دي. نه موږ ګیلمان شهید هېر کړی دی، نه مې معاف کړی دی او نه مې برداشت کړی دی. خو د یو مصلحت دی وجه چې قام دې راشي، موږ به قام ته د ټول تکلیفونه، د ټول زیاتي چې د ریاست له طرفه د پښتون قام سره کېږي، هغه به قام ته مخ ته ږدو او قام به دا فیصله کوي چې یاره په دې باره کې اوس څه کول پکار دي. نه موږ نور خپل شهیدان هېر کړي دي، نه موږ د ریاست ظلمونه هېر کړي دي. خو صرف تر 11 اکتوبر پورې زموږ انتظار دی چې 11 اکتوبر کې کومه فیصله وکړي، موږ به ټول په هغې باندې عمل کوو. ګرانو ملګرو، دلته چې پېښور کې موږ کوم ځای کې اوسو، هلته موږ دغه کسان لیدلي دي. دوی دلته ګرځي، مسلح کسان وي، دوی سره ډرون تیاریان دي، دوی سره نور داسې حالات دي چې دوی زموږ نقل و حرکت څاري او داسې دي چې په موږ باندې نگراني ساتي. موږ ریاست ته دا خبره واضحه کوو چې که په دې کسانو باندې بیا موږ وپوهېدلو یا موږ داسې کسان بیا ولیدل
نو موږ به دې ته انتظار هیڅکله نه کوو چې دوی د زموږ مشر ته یا زموږ نورو ملګرو ته څه زیان ورسوي یا د هغه خدای نه خواسته هغه زندګي د داسې دی چې لکه د منځه یوسي. موږ به بیا پهل کوو. دا خبره زه په ډاډه کوم چې مشر زموږ ریډ لاین دی. بیا به موږ پهل کوو. دا کسان به موږ نیسو هم او په هر صورت به چې په کوم قیمت هم وي څومره چاته زیان رسي څوک له منځه پکې ځي خو موږ به په هر صورت د خپل مشر حفاظت کوو او ساتنه به یې کوو. دا هر څه مې چې په دغه ویډیو کې وویل او تاسو واورېدل د دې نه زیات موږ سره معلومات او شواهد شته. موږ نور هم ډېر ثبوتونه لرو خو لا تر اوسه موږ هغه پبلک کړي نه دي. که چېرته دا عمل بیا وشو دا بیا تکرار شو نو موږ به هغه ټول معلومات هغه ټول شواهد چې موږ د ځان سره ساتلي دي هغه به موږ بیا پبلک کوو او تاسو ته به یې ښیو. ګرانو ملګرو تاسو یقین وساتئ چې جرګه به په هر صورت باندې کېږي په 11 اکتوبر باندې. دا د ټولو پښتنو جرګه ده او دا زموږ دود دی دا زموږ روایات دي چې کله هم کم ته تکلیف پیښ شي نو پښتانه مشران کینی مشوره کوي جرګه کوي مرکه کوي او بیا د هغه مصیبت د هغه تکلیف د لرې کولو لپاره یوه فیصله کوي. دا به موږ خامخا کوو. دا زموږ د نیکونو او د پلرونو دود دی. دې نه به په هېڅ صورت موږ په شا کېږو نه او ریاست ته زه بیا دغه خبره کوم. دا بیا ورته وایم چې د داسې اقداماتو نه دې ډډه وکړي داسې کارونه نه کوي چې خدا نه خواسته سبا حالات دې ځای ته ورسي چې نه یې بیا ریاست کنټرول کولی شي او نه یې بیا موږ کنټرول کولی شو. ډېره مننه. خدای مو عزت.